قریشي وایي طالبانو په افغانستان کې د تاوتریخوالو کمولو وړاندیز منلی ده. په سلامونه مو هرکلی کوم دوستانو، خدای دې وکړي چې جوړ او روغ اوسئ. د مطلب د شیر کېدو نه مخکې دغه ویډیو یو ځل تر پای وګورئ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وایي چې طالبان د امریکا لخوا په افغانستان کې د تاوتریخوالي کمولو د وړاندیز منلو ته چمتووالی ښودلی ده. ښاغلي قریشي د پنجشنبې په ورځ پاکستاني رسنۍ ته یو په استول شوي ویډیویي پیغام کې ویلي چې پاکستان د امریکا او طالب استازو په روان مذاکراتو کې د پرمختګ تمه درلوده. هغه زیاته کړې ده د تاوتریخوالي د کمولو کومه غوښتنه چې طالبانو په اړه چمتووالی ښودلی ده. زه پوهیږم چې په دې اقدام سره د سولې د معاهدې په لور پرمختګ شوی ده. ښاغلي قریشي ویلي پاکستان افغانستان سیمه کې د امنیت او ټیکاو فضا ته اړتیا لري، خو د پاکستان لپاره د خوښۍ ځای دی چې د سولې په پروسه کې ورته سپارل شوي مسؤلیت یې په سم ډول ترسره کړ، ولاکه یې په ټول ژوند کې ترسره کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په سیمه کې د امنیت د ټینګېدو هیله ښودلې او زیاته کړې ده د دې امنیت ګټه هم افغانستان او هم پاکستان خلکو ته ورسیږي. امریکایي او طالب استازي چې اوس په قطر کې پر مذاکراتو بوخت دي، تر اوسه په دې تړاو رسمي ډول څه نه دي ویلي، خو د افغانستان جمهور ریاست وایي چې اوربند د سولې د خبرو د پیل لپاره د افغان حکومت اساسي طرحه ده او په دې بهیر کې د تاوتریخوالي کمولو عملي بڼه نه لري. د آرک وایان صدیقي د یکشنبې په ورځ د جنوري په 12مه د مرغومي 22مه ویلي چې له اوربند څخه د افغان حکومت هدف د تېرې 3 ورځني اوربند په څیر د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ توافق دی. هغه ټینګار کړی د تاوتریخوالي کمول کره پوځي، حقوقي، معنوي او عملي بڼه نه لري. له اوربند څخه زموږ هدف د هغه اوربند په څیر دی چې 2 کاله مخکې د اختر په ورځو کې وشوه او ښکاره تعریف یې درلوده. په ورته وخت کې د دولت جوړونکي انتخاباتي ډلې مرستیال امان الله صالح چې اوس مهال په حکومت کې رسمي دنده نه لري، د دې مسئلې ته په غبرګون کې ویلي چې د تاوتریخوالي کمول د سولې او جګړې په قاموس کې ځای نه لري. دوستانو، خدای دې وکړي چې افغانستان کې سوله راسي، د تل دپاره اوربند راسي. که چیرته مو همدغه ویډیو خوښه شوې نو لایک او شیر کړئ. که غواړئ له تازه او دقیقو خبرونه خبر شئ نو د لمر پریس یوټیوب چینل حتما د سره سبسکرایب کړئ. نور مو په پاک رب سپارم. الله مل شاخ وخت درته غواړم.